سلامونه او درنښت مهم خبرونو ته ښه راغلاست. زه رشاد احمد سلیمی یم. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په یوه پراخ برید کې د اوکراین د پلازمینې کیف د دفاعي صنعت او پوځي لوجستیکي تاسیسات په نښه کړي دي. یاد وزارت ویلي په دې بریدونو کې هغه تاسیسات په نښه شوي چې د اوکراین پوځ لپاره د توغندیو، بې پیلوټه الوتکو، رادار سیستمونو او د الکترونیکي جګړې د تجهیزاتو د تولید، زیرمه کولو او لیږد په برخه کې ترې کار اخیستل کېده. بل لور ته اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې توغندیزو بریدونو له امله په کیف کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او له 20 نور ډېر ټپیان دي. د روسیې او اوکراین جګړې داسې مهال شپږم کال ته ننوځي چې دواړو لوریو په دې وروستیو کې د یو بل پر حیاتي بنسټیزو او انرژي اړوند تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. پر بشري حقونو څار بنسټ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د لاریونوالو پر ویشتل کېدو اندېښنه ښودلې او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې د لاریونوالو له ځپلو لاس واخلي. د دې بنسټ په راپور کې ویل شوي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې 10 سوله ییز لاریونوال په ډزو وژل شوي دي. د دې بنسټ په راپور کې راغلي چې پاکستاني حکومت د اعتراضونو پر وړاندې زورزیاتی پای ته ورسوي، د ګرځنده مخابراتو بند شوي خدمتونه دې بیرته فعال کړي او د زور د هر ډول ناقانونه کارونې په تړاو شفافه او قانوني حساب ورکونې یقیني کړي. بلخوا پاکستاني پولیسو په لاهور کې هغه لاریون کوونکي نیولي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روانو لاریونونو په ملاتړ لاریون کړی و. دغه لاریون د زده کوونکو، کارګرانو، د اتحادیې او مدني بنسټونو لخوا تنظیم شوی و. په وروستیو کې د پاکستان پوځ له لوري د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سوله ییزو لاریونوالو وژل پیل شوي او تر دې دمه لسګونه لاریونوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है. زه غواړم د کشمیر خلکو ته همغه حقونه ورکړل شي چې د پاکستان هر وګړی ترې برخمن دی. له دغو حقونو څخه یو مهم حق د ملکیت حق دی. د ملکیت حق دا معنا لري چې د کشمیر پر اوبو، برېښنا، ځمکو، ځنګلونو او نورو طبیعي زیرمو لومړنی حق د کشمیر د خلکو وي. د کشمیر لوبو ټول پاکستان رڼا کیږي، نو د کشمیر کورونه، ښوونځي او روغتونونه هم باید ترې بشپړه ګټه واخلي. د کشمیر له طبیعي زیرمو څخه د هرې پروژې حساب باید خلکو ته څرګند وي او د هغې عادلانه برخه باید کشمیر ته ورسیږي. کله چې سرچینې د کشمیر دي نو لومړنی حق یې هم د کشمیر د خلکو دی. कश्मीर का 2 अगस्त को हक मलकियत के लिए तीर पर मोड़ लगाएं. د زابل ولایت د اچوپان ولسوالۍ علماو او قومي مشرانو په یوې ولسي غونډه کې د اسلامي امارت له مشرتابه د ملاتړ څرګندونه وکړه او ویل چې د مشرتابه د فرمانونو اطاعت خپل دیني مسؤلیت ګڼي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نورالله نوري غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس د جګړو پړاو پای ته رسېدلی او د هیواد د آبادۍ او پرمختګ وخت دی. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د هیواد په رغونه کې فعاله ونډه واخلي. د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ علماو او قومي مخورو په دغه ولسوالۍ کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري یوې جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل د اسلامي امارت مشران د دوی په زړونو کې ځانګړی ځای لري او د مشرتابه د ټولو فرامینو او ارشاداتو اطاعت خپله دیني وجیبه ګڼي. کله چې د اسلامي امارت بیرغ په کابل کې پورته کیږي، کله چې د اسلامي امارت تر قیادت لاندې افغانستان فتح کیږي، د افغانستان هغه ټول اختلافونه، هغه خانه جنګي ټول په یو اعلان پای ته ورسېدې. نن اسلامي امارت قیادت فتح کړي، د افغانستان پر خاوره خپل تسلط راوستلی. په افغانستان کې که زموږ دوست و که مو دشمن و عام اعلان سو. قوم، تنظیم، سمت، نژاد، منطقه هیڅ ته به څوک کار نه کوي. یوازې تپاره د اعلا د کلمت الله به څوک کار کوي. په 20 کلنه دوره کې که مو څونه زحمتونه ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، په بله دوره کې مو ګاللي، لله الحمد نن مو هغه ارزوګانې تر سره سوې. دغه شی نعمت وبولو او مضبوطې ونیسو، محکمې ونیسو. دوی د اسلامي امارت په صف کې اطاعت او همغږي بې سرې وبلله او زیاته کړه چې له 15 لسیزو وروسته پر افغانانو یو داسې با امنه نظام حاکم شوی چې په نړۍ کې سیال نشته. د هغوی په باور که دا یووالی او همغږي وساتل شي، هیواد به په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې لا ستر پرمختګونه وکړي. قومي مشرانو له حکومت څخه د سړکونو، کلینیکونو، ښوونځیو او مخابراتي شبکو د پراختیا او جوړېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د ولس او د افغانستان د ولسونو حق پر دې نظام باندې داسې فریضه ده لکه څنګه چې پرون جهاد فریضه و، لکه پرون چې جهاد ادا کوو، لکه پرون چې جهاد پر مخ بوي.
دا هغه مجاهد ملت او ولس ته چې تر پرونه پورې زما جنازه پروژه وه ما ته یې اوبه راکولې زما زخمي تداوي کوو په هر کلي کې شهید لرم په هر کلي کې مجاهدینو قطه لرم نن بې خدمت ته ځان دپاره څنګه فریضه و وجیبه نه بولم دا د نظام فریضه و وجیبه ده خو په اساس کې چې جهاد بریا پیدا کړه هغه غټ اساسات ته مخه په لاس باندې رالو چې هغه ازادي ده هغه اسلامي نظام ده هغه امنیت ده هغه وحدت ده هغه اقتصاد ده هغه سیاست ده په دې ټولو چارو کې لله الحمد اسلامي امارت نن کامیاب ده. ورپسې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل جهاد یو الهي مکلفیت او د نننۍ امنیت ثبات او آرام ژوند بنسټ د همدې قربانیو په برکت ایښودل شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې اوس د جګړو وخت پای ته رسیدلی او د هیواد د آبادۍ او پرمختګ پړاو پیل شوی نو د هر افغان مسؤلیت دی چې د هیواد په رغونه کې خپله ونډه واخلي. دومره غټې پروژې چې د داود خان په وخت کې په نظر کې نیول سوي وي یا په بل عبارت باندې بررسي سوي وي په دې 50 کلنه دوره کې څوک نه پروت وانیدی د جنګونو اختلافونو له وجې څخه چا لاس نه سوی ورغځولی یا د شرق له بیري یا د غرب له بیري یا د بل د غلامۍ له وجې چې دی به د بل چا غلام و تصرف یې نه سوی کولی اما نن چې اسلامي امارت بریا راله او فتح یې وکړه هغه غټې پروژې چې دغه پروژې پر خپلو پښو ودرېږي لکه کوشتېپې کانال ده کاسازر یو برق تولیدوي ټاپي پروژه ده چې هغه به ګیس راولي ریل پټلۍ ده چې دغه څلور سره هغه پروژې دي په نن سبا کې به له دې څلورو سره پروژو د افغانستان خلک استفاده کوي 15 ورځې به صبر وکړو 50 کاله دې په جنګو کې صبر کړی 10 کاله دې د امریکایانو تر اور لاندې زغملي دي خامخا به له تا 15 ورځې نورې غواړي په یوه ورځ باندې ټول مشکلات د نبي علیه السلام الله العالمین دې حل کړي ګورئ موږ به په مشکلاتو تر ډېره حده پورې صبر کوو انشاءالله العزیز زه دا باور لرم چې که سبا و بل سبا و د افغانستان ولسوالي به بې پاخه سړکه پاته نه شي دا مې باور ده. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هغه پراختیایي پروژې چې کلونه یې چارې درېدلې وې اوس د بشپړېدو وروستیو پړاوونو ته رسېدلي دي. نوموړي د یووالي په اړه وویل نن په افغانستان کې د ورورولۍ او اتفاق داسې فضا رامنځته شوې هغه کسان کومو چې پرون زموږ مخالفت کوه نن مو هرکلی کوي او د هیواد د رغونې او پرمختګ لپاره له نظام سره اوږه په اوږه ولاړ دي. دا مهم خبرونه تر بیا ښې چارې